بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کاله وم. ناظرین، عوامي مسایل پروګرام کې موږ راغلي او پیر کله ته دا یو ډېر ښکلې علاقه ده. د دې یو خپل خایس سه دلته د دې خلکو ډېر محرومیانو کې وخت تیر کړی دی. حقیقت خبره ده چې د دې خلکو لکه ډېر صابر خلک دي دلته، ډېر پاسته خلک دي دلته، ډېر صبر سره دي دا وخت تیر کړی دی. د دې محرومیانې د دې چې کوم د دې مسایل دي د دې باره کې مکمل تفصیل سره خبرو کول لپاره زموږ نن چې کوم د دې پروګرام ملمه دی ملک اصغر خان صاحب چې ډېر ښکلې طریقې سره دي د الیکشن ګټلې دی. آزادونه ولاړو پی ټی آی سره د دې تعلق دی. راځي چې دې سره ملاقات وکړو او د پیر کلا د ټولو مسایلو باره کې او د دې د سیاسي بیک ګراوند باره کې دینه معلومات والو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ناصر جمال صاحب په خیر علي تاسو. مهرباني جی. الله عزت وکړي جی. لغونته ملک اصغر خان صاحب لګ تاسو زموږ د ناظرینو ته خپل سیاسي بیک ګراوند لګ بیان کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. 90 کې تقریبا زه پیپلز پارټای کې وم. ما والد صاحب پیپلز پارټای کې شروع به هغه ځای نه وکړو. ٹھیک جی. نو ایز ا ورکر ایز سپورټر هغه کار کوو. ٹھیک جی. به موږ پکې رالو جی. نو زه پکې شامل شوم. زما علي زلي زما جلسو لتګ او جلسې کول او د پیپلز پارټای سرګرمو کې حصہ غستل یعنی دې پورې چې لړکانی ته سو ځل تلیو بوټو صاحب برسایله. نو دا غنه دا سلسله شروع شو. هغه ټیم د دې ډیر زیات زور مو کته. ډیر زور یو. ډیر کافي. ډیر زور یو. ټول ملک کې خورا. ټول ملک کې خورا. جی. نو بلکې مارشل الله نه بعد پیپلز پارټي و د ملک کې. بالکل جی. او بنظیر رااله. بالکل. من پارټي کیو هم من کارونه کول لیکلي ری وطن علاقې له. ٹھیک جی. من په دغه بکیدل من منډه وی چې کار به متخوده غوي بکول. ٹھیک جی. دې دوران کې به زه 2006 کې انګلند ته لاړم. جی جی. هلته څه وخت هم تیر کړ. هلته هم سپورټ کوو. ٹھیک جی. انګلند کې تاسو خپل سیاسي انګلند کې موږ سیاسي چې کوم سرګرمیان هغه موږ جاري ساتلي. ٹھیک جی. به 2007 کې بنظیر لاسانیه وشوه. جی جی. بالکل. اپکې وفات شو. بالکل. نو ډیر افسټ شو هلته. صحیح. ډیر خفګان وو. به 2013 کې زه واپس خپل پاکستان ته رالم. ملک ته رالم. جی. او موږ خاموشي اختیار کړه. صحیح دی. خپل کور کې خپل ځای کې ناستو. بس ډیر سرګرمو کې مې حصه نه اخیستله. جی. ول چې حالات هم داسې وو چې ګډ وډ هغه ټایم کې. او به د هغې نه بعد د بوټو صاحب خاندان ختم شو نو موږ پارټي هم پرېښوده. صحیح. سرګرمۍ ختمې شوې نو پارټي هم پاتې شوه د دوران کې. به 2013 کې زه واپس چې رالم نو یعنی 2014 کې عمران خان پی ټی آی سرګرمۍ شروع وي. بالکل. او ډېر تیزی سره روانې وي. بالکل. نو زمونږ چې کوم دلته ایم پی ای صاحب دی هغه غوښتل ما پسې کوشش کو. ایم پی ای صاحب زمونږ عارف احمدزی. عارف احمدزی صاحب. بالکل جی. بالکل. عارف احمدزی صاحب دلته راغی ما سره شاهد تحصیل شب قدر صدر نور دغه ملګري. او یاره بس زه مجبور کړم. او زما خوښه مو عمران خان پارټي دا ویزن داسې هغه سوچ چې د عوامو دپاره او د ملک دپاره نو ما هغې کې شمولیت وکړو. او تر اوسه پکې یو. نو بیا خو هغوی ګورمنټ کې مو صوبایي ګورمنټ کې مو. موږ ایم پی ای عارف احمدزی صاحب هم ډېرې سرګرمۍ وې. ډېر کارونه کوشش به هغه هم ډېر کوو. خو بیا چې زما کوم منډې تړلې وې دلته کوم کارونه پاتې وو دلته کومې مسالې وې نو هغه موږ په ګوته کولې او ته هغه مو ته ښودلې. جی جی.
لکه دلته ډېر سکولونه جوړ شو لارې کوڅې جوړې شوې جی بالکل د بجلی کار ډېر شو ټرانسفارمر یې ولګېدی ټیک لکه په تاریخ کې دا څومره ګورمنټ چې راغلي دي نو دومره کار موږ نه دی لیدلی لکه څومره چې د زموږ پارټۍ پی ټی آی وکړه جی بالکل کنه دوی ګورمنټ د دې بار او جی بالکل بالکل لکه د دې باره کې خو به خبره کوو خو تاسو بیا الیکشن ته څنګه زړه وشوئ الیکشن خو یو خو دلته داسې زما ډېر ملګري دوستانو یارانو چې هغوی زه خو مخکې هم سرګرمۍ زما وي بالکل او خو بیا هغوی هم وایي چې یاره ته الیکشن ته ودرېږه ٹھیک دي تا موږ سپورټ کوو نو بس زه مجبور کړم هغوی صحیح دی او زه الیکشن ته ودرېږم ٹھیک او پیله ځل ستاسو او پیله ځل زما ټیک دا ډېره خوش نصیبي ده چې د خلکو بس دا د دې عوامو د یارانو دوستانو خپل خپلوانو د کلي کې د وطن کې د هغوی مهربانۍ وي د هغوی کوششونه وو د هغوی یعنې هلې ځلې وې ډېرې چې ما سره یې کوم منډې تړلي وو علي یعنې خپل تاوان او خپل دغه یې کوو خو ما سره زما سپورټ یې کوو سپورټ یې کوو بالکل دا غټه خبره نو الله دې د هغوی قدر وکړي بالکل چې زما سره یې دومره حالانکې ما څه دغه نه دي کړي چې ګنې ما پیسې لګولې یا ما سره ډېره پیسه ده یا ما سره یعنې عام د کلي خلک یو موږ عام خلک یو صحیح دی او بیا ما الیکشن وکړ ښه او آزاد مې وکړ ښه او دا رزلټ ستاسو مخکې دی دا غټه خبرې ملک اصغر خان صاحب بل ورځ ما ته یو چیرمین صاحب فون وکړو ما ته زه غریب سړی یم نو ما ورته ویل غریب خو هغه چې چا سره سوي نه تا سره خو 1300 وټونه دي یار ته څنګه غریب یې نو هغه خبره ده چې دا عزت دا چې کوم د علاقې خلک ولا ورکی اصل سرمایه دا ده جی اصل سرمایه دا دا ډېر کله ستا وطن تا سره بالکل او تا سپورټ کوي دا لوی خبره دا غټه خبره خدا اسې سپورټ کوي هم نه هغه ته ښکاری چې یره زمونږه دا رور چې د زمونږه نمائندګي خکولې شي ظاهر خبره ده چې تاسو به د علاقې لسکړي نو ځکه تاسو ته د عزت او د مقام درکې بل دا و چې ما کې څه منافقت یا دا سیز ما کې د سرم نو بالکل زما بس یو خبره و هغه چې کوم روغه خبره و هغه به مې کوله عوامو ته هم پته ده زما د کلي وطن ته پته ده چې دا سړی نه ده کې دروغ شته نه ده کې پاتې شته دی او چې ما کوم ما نه کوم کېدی شوه هغه دوی خلکو مخکې و ما کوله ډېره ښه خبره ده ټیک شو جي ملک اصغر خان صاحب ساسو د حلقې مسایل باره کې کومه خبره کوو جی نو بل ترتیب راځو چې دلته د بجلی صورتحال څنګه دی او مخکې څنګه اوس څنګه دی او موجوده صورتحال څنګه دی مسالې خو چې دلته ډېرې وي ول چې د 90 90 کې زموږ د علاقه داسې وه چې دا نه علاقه و نه ایجنسي وه جی بالکل میټ کې او دا څه و چې دواړه به اون کول نه نو ویل چې دا چام نه غوښته چې راو موږ د منځ کې پراتو لکه دا علاقه ډیر زموږ چې کم خلک دي دا ډیر تعلیم یافته خلک دي ډیر صبر خلک دي ډیر خواږه خلک دي ډیر خواږه خلک دي نو بالکل ترقیاتی کارونه غو د سرم نو شو نو یو بجلی نه ونه اسکولونه نو روډونه نو دا کچا لارې دا ارس ډیر ګډ وډ حالاتو جی بجلی خو د سرم نو وسم نشته بجلی خو هغه متعلق را روزه به خبره وکم به جی چې کوم مسالې زمونږ وي نو هغه د دې لارو کوڅې وي ول چې کلک باران به وشو نو بیا په دې لارو کې ته نشو تللی الحمدلله اوس چې ته په کم کلي ته ځې زمونږ د حلقه کې نو هلته ټول پاخه روډونه دي ماشاءالله بل سکولونه جوړ شو پرایمري سکولونه میډل سکولونه هایر سیکنډري سکولونه دلته کې ماشاءالله موږ په دې کلي کې موږ په دې علاقه کې جوړ شو ماشاءالله جی دا تاسو ډیر مختصر ویلو خو زه په دې کې ناظرین ته لغونتي تفصیل ز پښمن یم چې تاسو لغونتي تفصیل سره وي په دې چې دا ډیر د سعادت خبره ده ډیره غټه خبره ده چې دلته کې هایر سیکنډري سکول هم شروع شو بالکل ماشاءالله او پرایمري سکول هم دوه دي دلته الکانو جنکو دواړه شته د جنکوم دوه دي د الکانوم دوه دي د جنکوم های سکول لی دلته دا زموږ نشاته د وجرې نشاته های سکول لی د ګرلز
او یو پکې بوایز دی هغه هایر سیکنډري هم دی اوس پکې هایر سیکنډري شو بل بلډینګ پکې جوړ شو بل ډیګري کالج دلته چالو شو د اکم نه ان شاء الله چې داخلي شروع کیږي ډیره ښکلې خبره او د دې ډیره غټه خبره ده د پهلوان قلعه زموږ یو پروفیسر دی انعام الله هغه د پرنسپل دی اوس نو دا ډیره غټه خبره ده دا لوی خبره را زموږ د وطن نه دی زه ناظرین دا یو خبره کومه روډ به 2 کاله 5 کاله پس دی هغه به خراب شي ملک اظهر خان صاحب به کېدای شي الله رب العزت ورله لوی مقام ورکړي چې دومره خدمات کوي د ان ای سیټ یا د پی کې دغه به کوي د ایم پی ایس سیټ دغه باندې به لګي خو دا چې کم د تعلیم په شوبه کې دا کم تحفه د خلکو لور کړی دا زه ایم ان ای ایم پی ای زه همیشه د پاره زه دا خبره ضرور کوم چې ایم ان ای ایم پی ای به ال فند ورکي ال باغ علاقه کې کار کوي چې چیرمن مضبوطي که چیرمن داسي چې هغه خپل ایم ان ای ایم پی ای نه کار نشي راخسته هرگز به نه کوي تاسو به ډیر خپل علاقو کې کتلی چې د ایم ان ای چې کوم حلقه وی پاغه کې د ایم ان ای کلی سره یا خار سره یا قصبه سره بنځي قصبه هغه بچ دی د ډیرو محرومیانو نه به هغه داسې بره حالات دي دغه چې تبه وی چې دا 500 کیلومتر کې د ایم ان ای بالکل جی خدا د چیرمن د ناظم دا یو ډیر غټ کرداري خپل علاقې له چې هغه د توفیر وړي دا ترقیاتی کارونه دا هغې لروړي او زما په خیال ان شاء الله الله رب العزت دې پیر کلاله یو ډیر ښکلی جنریشن ورکړي چې راتلونکي نسل چې دی د دې د تعلیم په مت کې چې دی نو دلته د ټول ملک روښانه کولو یو سبب جوړ شي په هغې کې به د ملک اصغر خان صاحب دا نوم کله هېرېږي نه چې دوی دا دلته کې د سکولونو دپاره دومره ایفرټز وکړه خجی دا بجلی باره کې لګ راته وایي چې دلته صورتحال بجلی خو جی زموږ خبره چې دا ډیفیکټیو نوم زموږ په دې علاقه باندې مخکې نه ایښودلی شوی دی نو بیا زموږ د خلکو بلونه هم داسې حالو نه ورکول بالکل بجلی نه وه نو بل به یې څنګه ورکړی لږ ناظرین ته دا یو خبرې کلیر کړي چې بجلی به راتله څومره چې بل نه ورکولو نو وجه سوه نو لږ هغه ورته کلیر کوي ما ته خو پته ده چې ناظرین ته پته وي یاره دا 20 سالو شو چې بجلی خو زموږ د نش حساب ده یوه ګنټه چې 2 ګنټې یا یوه ګنټې اوس دا هفته وشوه زموږ بجلی د سر هم نشته یو ګنټه هم نه راځي که نه زموږ خو خپل سیسټم دی دا خره چې دا شیشې رالي او دا د خلکو ولګولې نو په دې باندې زه ګزاره روانه ده ګنې علاقه خو زموږ دومره ښکلې علاقه ده چې دلته یو څیز کمی نشته دی خو زموږ مومند هم دی موږ مومند یو په قوم باندې بالکل او دا علاقه هم ټوله زموږ د مومندو ده نو پکار چې هغه زموږ کوم مراد کېدل او نور لکه نور زوینو کې ورکړي دي چې موږ له هم راکړی بالکل دغه څیز هم نشته موږ ته چې اسم د بجلی مات کې موږ ته یو حکومت هم څه نه دي راکړي دې خورا نه دلته اوس مومند ډیم جوړیږي یو سایډ ته ورسک ډیم دی یو طرف ته مومند ډیم بالکل نو دا خو د پی ټی ای ګورنمنټ چې کوم زمونږ ایم این ای صاحب نو هغه کوشش کړی دی چې یاره موږ دپاره څه نه څه دغه وکړي د بجلی باره کې جی بل به زمونږ چې کوم ایم این ای دی هغه یاره موږ ډېر مجبور کوو پسې ډېر لاړو چې یاره موږ ته بجلی لویه مسله ده زموږ ماشومان زموږ سټوډنټان زموږ زنانه د ډېر زیات تکلیف دی د تعلیم په هغه کې بالکل نو هغه منسټر صاحب سره ډېر ملاقاتونه وکړه په دې باره کې جی نور خو هغوی ټرانسفارمر او دا څیزونه موږ ته ګورنمنټ لګولي دي بالکل خو د بل خبره رالوي نو زمونږ دا کلی چې و ما ته وی چې ته بل به تاسو جمع کوئ نو ما ورته غاړه کېښوده بیا د کلي وطن دی ما مشورې وکړې دلته جرګې وکړې د خلکو سره نو زمونږ دا کلی وی چې یاره به سټریک ته موږ به داخلي کوو میټرو ته او تا سره موږ ایګري په دې خبره جی بیا دا کلی موږ راغونډ کړو وابډې والا چې کوم تعلقه افسران و اکسین صاحب ایس ډي او صاحب هغوی راغلو دلته کېناستو ما سره حجره کې او دا خلک مې راوغوښته او داخلي ورته وکړي
میټرو ته داخلي وکړي ښه او که تاسو وګورئ بار نو په دې شته دی جی پولونو کې لګېدلي دي بالکل جی شته خو بجلي نشته دی داسې عناصر هم شته چې هغوی نه غواړي چې یاره موږ بجلي بله کړو یا موږ له راکړي ښه جی که نه ول چې د هغوی خپل مفادات دي جی ها بالکل او خو زموږ چې کوم څو پورې سیاسي خلک دي یا زموږ چې کوم ګورمنټ اوسو عمران خان هغوی موږ له مفت بجلي نشو راکولی واقعي چې بجلي مفت نه ده دا یو پاور دی که نه جی جی بالکل او دا په یو ځای کې مفت نه ده بالکل او بهرحال موږ خو میټرې ورته ولګولي نو پکار دی چې موږ ته اوس بجلي راکړي ٹھیک جی میټرې لګېدلي دي چې میټر ولګېدو نو اوس خو حق پکار دی چې موږ جوړېږي بل ورکوو نو چې موږ ته بجلي راکړي بالکل خو لا تر اوسه پورې نشته دی که نه بالکل او موږ ته د بجلي حالانکه نن سباني میټرې چې کوم دي هغه ماشاءالله هغه بل ورځ یو کس ما ویډیو کته په لاس کې میټرو او کمره کې ناستو او ویلې ودا خو بلیږي نو هغه کې هغه دغه روانو میټر روانو همداسې په دغه کې روانو دا مسلویه مسله زموږ اوس چې کومه ده نو هغه د بجلۍ ده بالکل جی د صحت باره کې جی دلته صورت صحت خو جی زموږ دلته نږدې بیچو د هسپتال دی ګوډ جی موږ ته دې چوک کې دی دې کلي چوک دلته بهر پیر قلعه چوک کې دی نو هغې کې ډاکټران هم شته هغې کې هر قسم فیسلیټیز شته دي ماشاءالله او بل شب قدر دا هسپتال دی دا موږ ته 1 کیلومیټر نه کم فاصله کې دی نو دې کې خو ډاکټران هم ډېر زیات دي او مشنګري هر قسم مشنګري زموږ دی د خلکو مطالبې وي چې دې په صوبایي حکومت اکشن واخیسته او هغوی د هر څه راوړه هر څیز شته دی یعنې نرس هم شته دی اوس لیډیز ډاکټر هم شته ډاکټران هم ډېر د هر مرض ډاکټر خپل ډاکټر پکې شته دی سپیشلیست دی سپیشلیست پکې شته دی دا غټه خبره ده د ملک اصغر خان صاحب دلته د نکاسې صورتحال څه دی نکاسه خو جي چې څومره زموږ په دې کلي کې چې زه تا ته وښیم نو نکاسي ډېرې شته دي او چې ته نالۍ جوړې شوې اڼۍ ته جوړې شوې بل دا دغه هم ورسره نیر هم دی دا نیر دی نو هر څه دې ته راوتي دي نو موږ ته دغه مسالې نشته دی نکاسۍ دا غټه خبره او بل د سرکاري وړو دلته څه بندوبست دی سرکاري وړو راځي موږ له تاسو له ماشاءالله هغه خو صوبایي حکومت زموږ صوبه هم لویه ده عوام هم ډېر دي جی او کمزوري مې ول چې مرکز کې دوی نه دي نن سبا ګراني هم ډېره ده که نه دې ته سترګې هم ډېرې دي او نو چې 10-15 دن بعد موږ له زموږ دې کلي ته یعنې مال راشي د حجرې بار ولاړې ګاډۍ ودرېږي خلک راشي او تقسیم کړي چې سره ګورمنټ ریټ یا هغې باندې هغوی وړي نو او بل یوټیلیټي سټور دی زموږ دې کلي کې یوټیلیټي سټور دی نو هغې ته هم راځي ټول سامان راځي یعنې چینی غوړي وړو د ریلیف ریټ باندې راځي که نه نو دغه ملک اصغر خان صاحب څوک ایم این اے ایم پی اے تاسو زیات سپورټ کوي څوک داسې زموږ چې کوم اول خو به دا ویم چې ایم این اے او ایم پی اے دواړه موږ سپورټ کوي ایم این اے صاحب خو اوس ګیس لکه تاسو ته ما خبره وکړه نو ګیس پایپ لاین راغلی لوی پایپ لاین راغلی دی او جی څه دې کلي کې څه کورونه ته شته دي ول چې روډ د پاسه دا پایپ لاین تللی نو چې روډ د پاسه کوم کورونه دي هلته شته نو دې خوا دا کنیکشن چې ما ایم این اے صاحب سره خبره کړې وه نو هغه ویل چې دا کنیکشن یې مونږ اوس ورکوو او ویل چې هغه مرکز کې دوران کې زمونږ حکومت هم جی ها بالکل اوس خو دا روله جوړه ده دا روله لیټ شو راکوي به یې خامخا به راکوي ول چې هغه پیمنټ کړی دی هر څه ته زموږ ایم این اے بالکل نو هغه لږ لیټ شو د هغې په وجه باندې بالکل او انشاءالله وبه شي انشاءالله زر به وشي بل ایم پی اے صاحب چې څومره کارونه وو نو زیات کارونه موږ به هغه ته ویل ول چې هغه اوس ایم پی اے صاحب منسټر هم دی ایم پی اے صاحب عارف احمدزی صاحب هغه اوس منسټر هم دی نو د هغه په وجه ډېر کارونه ډېرې مسالې زمونږ حل شوي لکه دا روډونه شو یا نکاس پروګرام شو کالجونه سکولونه شو که نه نو دا هغه صوبایي حکومت نه زمونږ په وینا باندې دا منظور شو لکه تاسو ته مې چې اوس دلته هایر سیکنډري هم شته دی
د هلکانو هم شته پرایمري هم شته میډل هم شته د ګرلز هم شته دي اوس حال یې کې دا د एकम باندې به انشاءالله د دې افتتاح کیږي د ډیګري کالج زمونږ ٹھیک جی بالکل نو هغه دا ډېره لویه خبره ده دا زمونږ زه په تعلیم ډېر خوشحاله یم اصل شی دا دی اصل اساسه دا ده بالکل او بل دا علاقه زمونږ چې څومره دا خو یو خو مومن ایجنسي ده یکاغونډ کې هلته زمونږ ډیګري کالج ګرلز هم شته دی او بوایز هم شته جی که نه نو علاقه تقریبا زمونږ دلته 80% تعلیم دی ماشاءالله حالانکه که دا فاصله تاسو وګورئ جی نو څومره چې د پېښور نه لرې کېږي سړی وایي چې یاره دلته به لږ تعلیم ریشو کم وي او چې څومره لرې کېږي نو عمره دلته زیاته ده تعلیم سیوا او چې دی کې داسې افسران زموږ د کلي کې شته چې هغه CSS کړی ماشاءالله CSS افسران دي په وابډه کې دي په آرمي کې دي ماشاءالله بلکې زما رشته دار هم په آرمي کې دي په لوی عهدو دي زما خورای CSS کړی دلته ساجد مومن چې شهید شو صحیح په بلوچ چمن کې خجی ساجد مومن تاسو ته کېدی شي علم خودکش په وشو هغه پکې شهید شو نو په هره محکمه کې په هر ځای کې زموږ دا خلک شته او په ښو حدودو دي دا تعلیم برکت دا د دې وجه چې زموږ په دې کلي کې تعلیم ډېر و کالجونه سکولونه ډېر و او ډېر مخکې نه جوړ دي څه پکې اوس جوړ شو اوس خو د صوبایي ګورنمنټ یا MPA صاحب د الله ښه ساتي د دوی په کوششونو باندې زموږ ډېر مسلې حل شوي او بیا هم لګیا دی حل کوي چې کم پاتې نو هغوی موږ ورته وایو او کوشش کوو چې فون باندې ریسپانس ورکوي او جی بالکل زموږ هر یو خبره اوري ډېر مننه ستاسو ملک اصغر خان صاحب ستاسو ډېر شکریه ستاسو ډېره مننه جمال صاحب ناصر جمال صاحب موږ دومره تپوس هم وکړو او راغلی موږ خو ډېر غریب خلک یو او خدمتګار یو انشاءالله ستاسو هم خدمت کوو تھینک یو سو مچ بس تاسو دا دومره خدمت د خپل علاقې کړی دی تاسو یقین وکړئ مونږ په داسې خلکو باندې بیا فخر کوو ډېره مننه ستاسو ډېره مننه تھینک یو سو مچ ناظرین دا زموږ خوږ ورور ملک اصغر خان صاحب کم ویورز چې د عوامي مسایل پروګرام ګوري نو په دې کې زه همیشه دا خبره کومه چې خوشنصیبي وي د هغه حلقې د هغه علاقې چې هغه چې دی نو د هغې چې کوم سربراه وي هغه داسې وي چې هغه حلقې ته داسې ترقیاتي کارونه وروړي او بیا زه غټ خوشنصیبي دا ګڼم د هغه حلقې هغه علاقې چې کوم چیرمن ناظم MNA MPA هغه دومره تعلیم یافته چې هغه ته د تعلیم ویلیو پته وي نو زه ډېر زیات خوشحاله یم په دې خبره باندې چې دلته ماشاءالله VC ده خو دا د لکه د پېښور په مقابله کې د شب قدر د ښار په مقابله کې چې دی کې دغه لیول کې د دې کارونه چې دی هغه ملک اصغر خان صاحب راوړي دي MNA MPA زه ونس اگین دا یو خبره یو ځل بیا کول غواړم MNA MPA هغه ځای ته وړي کار چې کوم ځای کې هغه تنګۍ زیاته هغه ته غواړي زیاته نو دا د دې علاقې خوشنصیبي ده چې دې علاقې ته چې دی نو داسې یو مشر خدای ورکړی دی چې هغه MNA نه بیل کارونه راوړي او د MPA نه بیل کارونه راوړي ډېره مننه السلام علیکم